در سال 1997 در حمله وحشتناک در میدان هوایی مزار شریف و شکل جدی زخمی گردید و در همان حالت زخمی به دست مخالفین اسیر گردید. کله چې شوروي ځواکونو زموږ په ګران هېواد کې شرموونکې ماتې وخوړه او اړ شول تر څو خپل وحشي ځواکونه زموږ له پاکې خاورې وباسي، نو شهید منصور هم لکه د نورو فی سبیل الله مجاهدینو په څېر ونه غوښتل چې د قدرت او مقام په خاطر په کورنیو جګړو کې ځان دخیل کړي، نو بیرته د دیني زده کړو حاصلولو په موخه د هېواد جایدو علماؤو ته د طالب العلم ډېر زیات په وخت کې دلته چې یو حیثیت ټول طالبانو دا ټول د مصر په حیث یعنې ټول د افغان اتحادي وو، د ده تورنتو، د ده تدبر، د ده عقلانیت، د ده اخلاق، دا دې زمینه یې برابر کړې وه چې هر چا که ملګري وو دی به په مشر منصور صاحب شهید تقبله الله یو ډېر ښه استعداد خاوند و او د نیکو اخلاقو خاوند و او په استعداده شخص و او ده په سختو حالاتو کې وکولی شول چې د نظام رهبري په داسې توګه سرته ورسوي چې اخري نتیجه یې شهادت. کله چې په کال 1904 کې امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله د حق او توحید د لښکر اسلامي عمارت بنیاد کېښود، نو شهید منصور لکه د نورو مخلصو مجاهدینو په څېر له دغه سپېڅلي لښکر سره یو ځای شو او امیرالمؤمنین ته یې د بیعت لاس ورکړ. وظایف و مسئولیت‌های شهید ملا اختر محمد مسعود تقبله الله در دوره اول حکومت امارت اسلامی افغانستان: مسئول میدان هوایی قندهار و مدافع هوایی قندهار، وزیر هوانوردی ملکی، مسئولیت فرماندهی عمومی مدافع هوایی وزارت دفاع، مسئولیت فرماندهی عمومی مدافع هوایی وزارت دفاع. ډېر ځانګړې خبرې به د ده په هکله ووایم چې مثلا د دوی به همیشه موږ ته هدایت دا و چې تاسو چې نظامي خلک یاست او نظامي پیلوټان د یونیفورم سره شمال کېږي، یعنې اولین وخت چې د اسلامي امارت په هغه دوره کې قوای هوایي یونیفورم اغوسته او هغه د مولوي منصور صاحب هدایت. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت چې په خپلمنځي جګړو کې ورته سخت زیان اوښتی و او ځینې برخې یې کاملا فلج شوې وې، خو کله چې شهید منصور ته د دغه وزارت مسؤلیت وسپارل شو، نو دغه وزارت ته یې د پام وړ خدمتونه ترسره کړل چې تل یې یادولی شو. آماده سازی میادین هوایی ولایت قندهار، هرات، مزار شریف و کنداز برای پروازهای ملکی و نظامی، آماده سازی زمینه پروازهای داخلی و خارجی خطوط هوایی بین‌المللی داریانا افغان هوایی شرکت، عرضه خدمات هوایی برای اعضای حج بیت الله شریف برای هزاران حجاج و شایقین بیت الله شریف از طریق شرکت هوایی داریانا افغان هوایی شرکت، تعمیر و نصب دستگاه‌های ریست و رادارهای میدان‌های هوایی ولایت کابل، قندهار، ننگرهار، بلخ و هرات جهت مدیریت، تنظیم، راهنمایی و جمع‌آوری مالیات خطوط هوایی ملکی و پروازهای ترانزیتی در آسمان افغانستان.